د ملا یعقوب زنګ نیلوفر رحماني ته. دوستانو که غواړئ نور تازه مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس سره پښتون ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پام وکړئ زموږ د نن ورځې چمتو کړي خبر ته. زما لپاره د ژوند تر ټولو د خوشحالۍ جالبه او غوره ورځ وه. که مو فوز یو ځل شیر کړ دښمن به مو مایوسه کړي. نیلوفر رحماني وایي نن مې تعبیر په حقیقت بدل شو. نن سهار وخته چې کله له خوبه پاڅېدم ټلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وو. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان و. اوکې مې کړ. د جوړتازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست. ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست. ویل یې شکر دی ستاسې صحت د خدای غواړو. د جوړتازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګ بلنه درکوم. راشئ او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخلئ. پر تاسې د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق یې ادا کړئ. تاسې د افغانستان ضرورت لري. راشئ خپل هیواد ته او ستاسې هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې به توپیر په څو چنده ستاسې زیات احترام وي. قدر به مو وي. هیڅوک به تاسې ته په کږو سترګو بد نیت ونه ګوري. هیله کوم هیواد ته راستنه شئ تر څو تاسې ته د هوایي ځواک په پیاوړتیا او سمبالښت کې حد نه زیات ضرورت لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه به پس مې ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره شکریه ادا کوم. ډېره دې متاثره کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او ذهنیت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا دې کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ما ته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحاله او تاریخي ورځ وه. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب خدای پاماني واخیسته. په وروستیو کې وویل د وخت نیلو راته بخښه کوه. خدای پامان.